سلام دوستانو، جوړ په خیر. ځال د صحت ښه ده؟ په خیر یاستئ؟ ښه یاستئ؟ ډیر معذرت غواړم چې ډیر بې وخته او همدارنګه ناوخته مې درته پیام پرېښوده. زه تېره ورځ د خبر شوم چې د شکایتو کمیسیون د لیست نه باسلی یم. نو بیا مې د شکایتو کمیسیون غړې ته حمیره حقمل ته ټلیفون وکړ. هغې ته مې یادوري وکړه چې تاسو زه له لیست نه باسلی یم. هغوی ویلي چې هو موږ له لیست نه باسلی. دلایلو پوښتنه مې وکړه، دلیل یې راته ونه ویلي. وایي دا زموږ صلاحیت ده، ته حق د دې نه لرې چې استیناف خواهي وکړې. بیا نو ما ورته ویلي غواړم چې تاسو نږدې نه وګورم. ما ته ویلي چې دفتر ته راسه. زه تېره ورځ دفتر ته راغلم ورته او 4.5 ساعته منتظر پاتې سوم. بدبختانه په 4.5 ساعتو کې مې هم حمیره حقمل ونه لیدله. منتظر وم، ځان یې رانه پټ کړ، نورو کارمندانو هم ځان پټ کړ. نن هم د کمیسیون شکایاتو ته راغلی یم او دلته نور کاندیدان هم وو. عملا د شکایاتو کمیسیون ټول کمیشنران تښتېدلي دي، کارمندان یې تښتېدلي دي. نه موږ مسله یاستو، زه نه سلا لرم، نه همدارنګه نه کمزورګو یم، نه زر لرم. بنان فقط د یوې حق مې د دې و چې پوښتنه د شکایتو کمیسیون نه وکړم چې په کوم دلیل مو زه باسلی یم، دلایل څه شی دي، ولې مو زه د لیست نه باسلی یم. نو بنان دوی دروازې بندې کړي دي. زه اوس عملا د شکایتو په کمیسیون په دفتر کې ولاړ یم. تاسو دلته ګورئ، فقط بغیر له امنیتیانو نه داخل کې هم لږ ساعت ناست وم. امنیتیانو نه هېڅ کارمندان یې نسته دي. رئیس د کمیسیون د شکایتو هم وایي نن هندوستان ته لاړو خپل فامیل سره. کمیشنران نور هم تښتېدلي دي او همدارنګه نور کارمندان یې هم بدبختانه. نو بنان دغسې د ډیموکراسۍ وژل کیږي او همدارنګه د ډیموکراسۍ په خلاف عملا کار کیږي. یو څوک چې د لیست نه باسل کیږي هغوی ته باید قناعت ورکول سي، استیناف خواهي چانس ورکول سي، دلایل مقنع باید وړاندې سي. اما دوی د غلو په شکل باندې لکه غلا چې کوي، د لیست نه یې باسلي یاستو، دلایل نسته دي، دفترونه یې بند کړي دي. نن رسمي ورځ ده، کوم رخصتي نسته ده، دلته کوم زورګوی نه راځي، کوم د مظاهرې خبره نسته ده، کوم د مسلح خلکو راتګ خبره نسته ده. هېڅ ستونزه مشکل نه وه. اما دفاتر دفتر یې بند کړی ده. نو بنان نن هم ما حمیره حقمل ته یو 20 ځلې ټلیفون وکړ، پیام مې ورته پرېښودل، نه زما ټلیفون ته جواب یې ویلی او نه هم ټلیفون یې جګول، ټلیفون به یې راباندې قطع کول. نو بنان تاسو دوستان دا قضاوت وکړي چې د افغانستان د اوسني وضعیت دغه حال ده چې هغه ډیموکراتي ادارې، هغه ادارې چې ډیموکراسي تطبیق کوي، هغه ادارې چې عدالت تطبیق کوي، هغه ادارې چې د ولس رایې ته باید احترام وکړي، هغوی د ولس نه پټیږي، هغوی دلایل نه لري. نو بنان د موږ فعلي وضعیت دا ده. ما غوښتل چې تاسو ته ووایم چې نن د شکایتو کمیسیون کې هیڅوک هم موجود نه دي. تېره ورځ هم ما 4.5 ساعته تېر کړ، موجود نه دي. یو ظلم را سره کیږي، په دې خاطر ظلم کیږي چې
سلام دوستانو، جوړ په خیر. ځال د صحت ښه ده، په خیر یاستئ، ښه یاستئ. ډېر معذرت غواړم چې ډېر بې وخته او همدارنګه ناوخته مې درته پیام پرېښوده. زه تېره ورځ د خبر شوم چې د شکایتو کمیسیون د لیست نه باسلی یم، نو بیا مې د شکایتو کمیسیون غړې ته حمیره حقمل ته ټلیفون وکړ. هغې ته مې یادوري وکړه چې تاسو زه له لیست نه باسلی یم. هغوی ویلي چې هو موږ له لیست نه باسلی. دلایلو پوښتنه مې وکړه، دلیل یې راته ونه ویلي. وایي دا زموږ صلاحیت ده، ته حق د دې نه لرې چې استیناف خواهي وکړې. بیا نو ما ورته ویلي غواړم چې تاسو نږدې نه وګورم. ما ته ویلي چې دفتر ته راسه. زه تېره ورځ دفتر ته راغلم ورته او 4.5 ساعته منتظر پاتې سوم. بدبختانه په 4.5 ساعتو کې مې هم حمیره حقمل ونه لیدله. منتظر وم، ځان یې رانه پټ کړ، نورو کارمندانو یې ځان پټ کړ. نن هم د کمیسیون شکایاتو ته راغلی یم او دلته نور کاندیدان هم وو. عملا د شکایتو کمیسیون ټول کمیشنران تښتېدلي دي، کارمندان یې تښتېدلي دي. نه موږ مسله یاستو، زه نه سلا لرم، نه همدارنګه نه کمزورګو یم، نه زر لرم. بنان فقط د یوې حق مې د دې و چې پوښتنه د شکایتو کمیسیون نه وکړم چې په کوم دلیل مو زه باسلی یم، دلایل څه شی دي، ولې مو زه د لیست نه باسلی یم. نو بنان دوی دروازې بندې کړي دي. زه اوس عملا د شکایتو په کمیسیون په دفتر کې ولاړ یم. تاسو دلته ګورئ، فقط بغیر له امنیتیانو نه داخل کې هم لږ ساعت ناست وم. امنیتیانو نه هېڅ کارمندان یې نسته دي. رئیس د کمیسیون د شکایتو هم وایي نن هندوستان ته لاړو خپل فامیل سره. کمیشنران نور هم تښتېدلي دي او همدارنګه نور کارمندان هم بدبختانه. نو بنان دغسې د ډیموکراسۍ وژل کیږي او همدارنګه د ډیموکراسۍ په خلاف عملا کار کیږي. یو څوک چې د لیست نه باسل کیږي هغوی ته باید قناعت ورکول سي، استیناف خواهي چانس ورکول سي، دلایل مقنع باید وړاندې سي. اما دوی د غلو په شکل باندې لکه غلا چې کوي، د لیست نه باسلي یاستو، دلایل نسته دي، دفترونه بند کړي دي. نن رسمي ورځ ده، کوم رخصتي نسته ده، دلته کوم زورګوی نه راځي، کوم د مظاهرې خبره نسته ده، کوم د مسلح خلکو راتګ خبره نسته ده. هېڅ ستونزه مشکل نه وه. اما دفاتر دفتر یې بند کړی ده. نو بنان نن هم ما حمیره حقمل ته یو 20 ځلې ټلیفون وکړ، پیام مې ورته پرېښودل، نه زما ټلیفون ته جواب یې ویلی او نه هم ټلیفون یې جګول، ټلیفون به را باندې قطع کول. نو بنان تاسو دوستان دا قضاوت وکړي چې د افغانستان د اوسني وضعیت دغه حال ده، چې هغه ډیموکراتي ادارې، هغه ادارې چې ډیموکراسي تطبیق کوي، هغه ادارې چې عدالت تطبیق کوي، هغه ادارې چې د ولس رایې ته باید احترام وکړي، هغوی د ولس نه پټیږي، هغوی دلایل نه لري. نو بنان د موږ فعلي وضعیت دا ده. ما غوښتل چې تاسو ته ووایم چې نن د شکایتو کمیسیون کې هیڅوک هم موجود نه دي. تېره ورځ هم ما 4.5 ساعته تېر کړ، موجود نه دي. سلام دوستانو، جوړ په خیر. ځال د صحت ښه ده، په خیر یاستئ، ښه یاستئ. ډېر معذرت غواړم چې ډېر بې وخته او همدارنګه ناوخته مې درته پیام پرېښوده. زه تېره ورځ د خبر شوم چې د شکایتو کمیسیون د لیست نه باسلی یم، نو بیا مې د شکایتو کمیسیون غړې ته حمیره حقمل ته ټلیفون وکړ. هغې ته مې یادوري وکړه چې تاسو زه له لیست نه باسلی یم. هغوی ویلي چې هو موږ له لیست نه باسلی. دلایلو پوښتنه مې وکړه، دلیل یې راته ونه ویلي. وایي دا زموږ صلاحیت ده، ته حق د دې نه لرې چې استیناف خواهي وکړې. بیا نو ما ورته ویلي غواړم چې تاسو نږدې نه وګورم. ما ته ویلي چې دفتر ته راسه. زه تېره ورځ دفتر ته راغلم ورته او 4.5 ساعته منتظر پاتې سوم. بدبختانه په 4.5 ساعتو کې مې هم حمیره حقمل ونه لیدله. منتظر وم، ځان یې رانه پټ کړ، نورو کارمندانو یې ځان پټ کړ. نن هم د کمیسیون شکایاتو ته راغلی یم او دلته نور کاندیدان هم وو. عملا د شکایتو کمیسیون ټول کمیشنران تښتېدلي دي، کارمندان یې تښتېدلي دي. نه موږ مسله یاستو، زه نه سلا لرم، نه همدارنګه نه کمزورګو یم، نه زر لرم.
بنان فقط د یوې حق مې د دې و چې پوښتنه د شکایتو کمیسیون نه وکړم چې په کوم دلیل مو زه باسلی یم، دلایل څه شی دي، ولې مو زه د لیست نه باسلی یم. نو بنان دوی دروازې بندې کړي دي. زه اوس عملا د شکایتو په کمیسیون په دفتر کې ولاړ یم. تاسو دلته ګورئ فقط بغیر له امنیتیانو نه داخل کې هم لږ ساعت ناست وم، امنیتیانو نه هېڅ کارمندان یې نسته دي. رئیس د کمیسیون د شکایتو هم وایي نن هندوستان ته لاړو خپل فامیل سره. کمیشنران نور هم تښتېدلي دي او همدارنګه نور کارمندان هم بدبختانه. نو بنان دغسې د ډیموکراسۍ وژل کیږي او همدارنګه د ډیموکراسۍ په خلاف عملا کار کیږي. یو څوک چې د لیست نه باسل کیږي هغوی ته باید قناعت ورکول سي، استنافهایي چانس ورکول سي، دلایل مقنع باید وړاندې سي. اما دوی د غلو په شکل باندې لکه غلا چې کوي د لیست نه باسلي یاستو، دلایل نسته دي، دفترونه بند کړي دي، نن رسمي ورځ ده، کوم رخصتي نسته ده، دلته کوم زورګوی نه راځي، کوم د مظاهرې خبره نسته ده، کوم د مسلح خلکو راتګ خبره نسته ده، هېڅ ستونزه مشکل نه وه. اما دفاتر دفتر بند کړی ده. نو بنان نن هم ما همرا حکمل ته یو 20 ځلې ټلیفون وکړ، پیغام مې ورته پرېښودل، نه زما ټلیفون ته جواب ویلی او نه هم ټلیفون یې جګول، ټلیفون به راباندې قطع کول. نو بنان تاسو دوستان دا قضاوت وکړي چې د افغانستان د اوسني وضعیت دغه حال ده چې هغه ډیموکراتي ادارې، هغه ادارې چې ډیموکراسي تطبیق کوي، هغه ادارې چې عدالت تطبیق کوي، هغه ادارې چې د ولس رایې ته باید احترام وکړي، هغوی د ولس نه پټیږي، هغوی دلایل نه لري. نو بنان د موږ فعلي وضعیت دا ده. ما غوښتل چې تاسو ته ووایم چې نن د شکایتو کمیسیون کې هیڅ څوک موجود نه دي. تېره ورځ هم ما 4.5 ساعته تېر کړ موجود نه دي.